رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. محمود غزنوی عجب زندگی تیره کله. یو ورځ یو سړی ورته راغلی دربار لراله، ورته حضرت او دته ډیر لوی بادشاہت الله ورکړي، ورته حضرت زما په کور کې ستا د خور بچی راځي او ما د کور سو باسي او زما په کور کې بد عملی کوي، نو زما ته د هغې څه ډېر مشقت دی، حضرت زما امداد واوره، زما امداد وکړه او زما د دې مصیبت خلاص کړه. محمود غزنوي ورته وایي سړی د دې څه مخکې ولې نه راتلي؟ هغه ورته وایي چې ستا پیردارانو او چوکیدارانو ستا در درباره نه پرېښوم، نن مې ځان ورسوه. بهر ورته وایي سړی چې کله دا سړی دوباره رالی په منډه به په هغه ګړي در ما پورې ځان رارسوي او خپلو پیردارانو ته ویل چې د دې سړي مخ ته به بیا څوک نه درېږي. نو یو ورځ درېیمه شپه ده، په منډه هغه سړی رالی، ورته وایي حضرت زما هغه په کور کې اوس هغه ستا د خور زوی دی چې زما سره بد عملی کوي زما په کور کې. نو محمود غزنوي توره راواخسته، دا سړی د مخه دی، محمود غزنوي په خپله په منډه په پسې دی. چې کله کور ته ورننوتی نو هغه سړی په کور کې دننه دی. نو اول عمل یې دا وکړي د څراغ یې په پښه باندې ووایي څراغ یې مړ کړي او توره یې ورسره رالشته کله د هغه سړي سر یې د بدنه جلا کړي. چې سر یې د بدنه جلا کړي هغه کور ته وهلته وایي ویحک اسقني غرق سے یو ګلاس اوبه راکړه. هغې ژر اوبه ورته راوزغلولې، بره وایي څراغ ولګوه. چې څراغ یې ولګوي دې سړي ته یې وکتل، بره الحمدلله. هغه سړی ورته وایي حضرت درې کاره و، یو د دومره په تلوار کې اوبه وغوښتې او دویم د څراغ مړ کړی بیا دي او د هغې څه وروسته درېیم نمبر چې دا څراغ ولګېدی دا سړي ته چې دې وکتل الحمدلله دې څنګه ووایي. نو ورته وایي چې زه د دې حکومت حاکم وم چې د کومې شپې ستر راغلی وې ما پر ځان باندې نفقه حرامه کړې، ما پر ځان باندې اوبه حرامې کړي چې در هغه وخته پورې به زه د شي څکه نه کوم چې در څو مې د دې سړي فریاد نه وي اورېدلی او نن درېیمه ورځ ما د اوبو څکه نه وکړې، نو په دې خاطر زه ډېر تږی وم. او دویم څراغ مې په دې مړ کړی چې هسې نه چې زما د قرابت هغه وینه په جوش کې راسي او زما سره په دې عدل کولو کې لږ کوتاهي وسي، نو سترګې چې په پټو سترګو باندې زه د دې سړي خبره ختم کړم. او چې څراغ ولګېدی الحمدلله مې په دې وجه باندې ووایي چې دا نه زما قریب دی نه زما د خور بچی دی، صرف زما د نامه په غلط استعمال باندې پر تا باندې ظلم کوي، نو زما خاندان په دې ظلم کې ملوث نه دی. نو سلطان محمود سبکتګین ته الله تعالی د محمود غزنوي غوندې بچی د چا په خاطر ورکوي چې د یو مور چې هغه د حیوان په شکل و د وصي په شکل و د هغې د محبت او د هغې د بچي خیال وساتي.